موږ دلته داسې سیستم دی چې لاول زه سکرپټ لیکم نو زه یم شاهد خان برازي ارباز خان ووتو نو جهانګیر صاحب خلک دا ګیله کوي چې یاره زموږ دا کم درې څلور اداکاران چې کم دي دوی نور مخې ته څوک نه پرېږدي په دې کې حقیقت شته کې مړی به نه شي تا ته به وجاړم نو ستا به یا د جړه موډي او یا به نه نو ته به جاړې ایکټینګ ګران کار دی کو ډایرکشن ګران کار دی السلام علیکم ګرانو کتونکو زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي له خوا تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمن راغلی ما یو نیو سټوډیو لاهور ته دلته د فلم ریکارډینګ شروع دی ما سره په څنګ کې د پښتو د فلم یو ډیر تکړه اداکار یو ډیر خو نرمن کچکول لازم سره موجود دي تاسو یقینا چې ډیر پیژنې فار فلم کې پار ډرامه کې دوی ډیر زیات کار کړی د پښتو د فلم د پر د ډرامې د پر دوی ډیر زیات خدمات کې دوی سره خبرې ترې السلام علیکم وعلیکم سلام ډیر مننه مراد صاحب تاسو مو تاسو د چینل ډیر جون څنګه تیریږي یاره شکر الحمدلله خدا موضوع دی او خدا سکون دی خدا زبردست دا راته وای کچکول تر اوسه پورې مسومره کار کړی سیاد دي تا په ډرامو کې فلم نه علاوه لا دا راته نه دی یاد یاره او فلمونه مسومره کړی فلمونه لا تعداد دي ځکه چې زما سٹارټ ډیر خو زه زیرو پهله ډرامه کې رالم نو بس هغه یو سلسله د سراوان او زموږ تعلق مو لکه مثال خبره آرټستانو سره نو موږ ته صداسي مسلې مسایل نو لکه تقریبا چې سیډي شروع شو نو ډرامې شروع شو ډرامو سره زموږ فلمونه شروع شو نو چونکه رول بلاسي چوټه موټه ولکه واړه او لمبي لازمي خبره شي دغه نو زیرو چې کم دی لکه ما زیرو لمبي تا کم دغه کړی فلم نه کړی فلم او کنه نه فلم خو لکه فلم لین کې خو ډېر ټایم نه ویم کار کوم لکه فلمونه خو بېشماره کړي زیرو وړاندې په ډرامه کې راغلی کو فلم کې راغلی نه ډرامه کې راغلی کومه ډرامه کې و لوز د پښتون دا غي ډایرکټر څوک دا غي ډایرکټر او رائټر د خپل او زما ډرامه خپل او هغه چې کله چې ما جوړه کنه هغه نه ماته پونه داسې میلاو شو چې ما هغه یو پریمیر شو یو پلیټ فارم د ته میلاو شو پلیټ فارم ماته داسې میلاو شو چې ما یو ډېر خاص سوچو چې ما چې کله ډرامه جوړه کنه ما په سینما کې فری شو چالو مطلب هغه ډرامه ته په سینما ریلیز ما په سینما ریلیز کما یو فری شو چالو لای کې ما راسونه چارټستان او پروډوسرانو راټول لکه ما راوغسته نو ما غزینه ماته دوه ډرامې لکه چې کوم سینیئر آرټستانو طارق جمال صاحب سره زموږ یو پروډوسر یونس تاکالی اوسم ژوند دی خدای دې خصاتی نو دا یو دوه ډرامې وزاغه کې زیرو زاغم ساين کوم نو الته زماغه سفر کیریر الته شروع شو ګران کار ایکټینګ ګران کار دی کو ډایرکشن ګران کار دی یاره ایکټینګ ګران کار ایکټینګ ګران کار خلک خو زیات دا و چې ډایرکشن زیات بوج د ډایرکټر په نو ډایرکټر باندې خو صرف بوج یو د ډایرکشن کنه ایکټینګ په دې ګران کار دی چې لکه دا د سکاري مراد صاحب لکه یو کار نه یو ته په ځان راوالي نو دا لک سخت کار او مطلب دروغ ورشا کې مړې باندې شو تا ته ویو جاړو نو ستا به یا د جړه موډي او یا باندې نو ته به جاړي دا و چې کوم ریکارډینګ شروع دا کوم فلم دی د فلم خو نوم عشق عشق لیوانتوب دی عشق لیوانتوب غالبا د سینومې دی او نن پیل ورځ د اصل کې نو دی د وجه مونږ مطلب اوس ریکارډینګ شروع شو اوس صاحب بس تقریبا دا نن پیل شوټ دی دغه تاسو کریکټر دی دغه کریکټر کې خان صاحب ما ته ویلي او لوړم به روز نو پته ته به ورځ د نو مونږ ته لاس پته چې نو پکې څه کوو زیات د کارانو دا ګیلې کوي مطلب د غټ سټار نه علاوه چې کوم لک داسې کمزور سټار دی هغه چې مونږ ته فلم په سیټ باندې خپل کریکټر خې مخ کې راته نه خیدا هیڅ حقیقت نه دا غلطه خبره ده دا غلطه پدې چې کله تا یو ډایرکټر یا چې تار کریکټر لري چې خو دې کې دی یو سیکوینسي نو هغه مخ کې نستا مایند او ذهن دومره جوړي لکه چې یقینا خبره ته خپل کریکټر پته نه ته موډ څنګه جوړي موډ باندې نو موډ خو دې تعالی جوړ کی چې تا خپل کریکټر وورو چې ستا کریکټر دی دې تا مخ کې نه پوي چې کم پوي ډایرکټران دی شکر دې ټول خپوي هغه تا مخ کې نستا مایند دومره جوړ کی چې مطلب تا ته وای چې راستا دا رول دی استاد کې دا کریکټر دی او دا د حساب کې مخ کې نه پوي دا غلطه خبره زموږ زیات خلک دا ګیله کوي چې زموږ دا کم درې څلور اداکاران چې کم دي دوی نور مخې ته څوک نه پرېږدي په دې کې حقیقت شته نو دې کې حقیقت کزوې منو دې کې دونه نشته او مطلب یو سړی کې ټیلنټ شته دا غي ټیلنټ خبر هم نه ده هغه په دې بحث باندې خبره کوي لکه کفرس کته د انډیا میډیا ته وګورئ نو هغه فلم لین ته وګورئ دا هر فلم کې تاسو یو نوی روح نه بالکل یقینا دا هغه وجه دی چې هغه په کریکټر باندې یرو واخلي لکه
چې کم ټایپ هغه کریکټر ولیکي کنه چې هغه سکرپټ او مطلب که ماډرن کریکټر نه پر ماډرن لیکوالي کو هغه پیله سکرپټ ولیکي بیا سکرپټ نه پس سلیکشن کوي زمونږ دلته داسې سیستم دی چې لاول ز سکرپټ لیکم نو زم شاهد خان برازي ارباز خان وته نو جهانگیر صاحب را نو زمونږ سکرپټ دلته په دې ټایپ هغه موډ لیکي مطلب دا کاران دي د پر ماډرن دا کوي دغه مخکې نه سکرپټ هغه د پاره لیکل کیږي لکه د سینې سوګرس نه علي او شو مطلب ریسک هم داسې نه چې یو فلم پر اسکو مطلب 50-60 لک پیسې ولګوم نو وټکاس پکې والم بیا سبا چلیږي انویسټمنټ واپس نه راځي اصل مسله هم دغه د انویسټر هم د خپل پیسو غموړي چې زه مارکیټ سره او چلیږم یو پرابلم خو نه فلم جوړول خو آسان دي لکه زه به جوړ کوم زه یو نه لمنګم شلو کارونه کار کواسي خبره یو بیا چلولم غواړي سلیما ولا تعالی فلم سلیما ولا خپل سی ډیماند نه لګي ایوم تا نه ډیماند کوي نو ستا فلم بلګي کنه دا مسله انوي راتلونکو ته چې مطلب شو بستر راتل غواړي ته سب میسج ورکول نو شو بستر چې څوک راځي دا چې پلار جاګیر نه دی هر سړی راتلی شي نه میسج څور کول میسج دا چې ټیلنټ شا کی بالکل دی راشي بالکل دی راشي پر اسکو یو پروډوسر په دې وخت کې راځي دا څومره گمبھیر حالات دي سخت حالات دي مطلب واپس نو سوغي تصور غواړي راته په مخکې نه حالات مخکې نه خدي خو لکه زوی ما چې صرف هم دي خلکو کې یو پویا راشي لکه لاول زما د چینل دي په یوټیوب کې نو چې زما 1,20,000 جوړ شي نو ماته 40,000 ملایوي او دا 1,20,000 په 20 ټول زمای نو مانه کمپنی ولې کټ کې مانه بل ساړې ولې پرسنټیج اخلي کچره دا یوټیوب لینک ډایرکټ شي د انډیا غټ فلم دا 60 کروڑ او څومره هغه بجټ 50 کروڑ او فلم جوړ شو په یوټیوب واچي خپل پیسې کور کولې نو موږ شو کور شو په پاکستان کې لک سیستم د جدا وی تر څو پرم په کار پویګو سیستم ترسو نو هغه نه مخکې لکه خلکو پکې منځ کې دا کمیشن کاران چې د منځ نه لري شنو ان شاء الله کار وخشي ټیک شو کوم قدر مرو دا او کچکول الله چې موږ سره خبرې اترې وکړي یقینا د فلم په حواله سره د کوم ریکارډینګ شروع دی په حواله سره خبرې کوي جون په حواله سره دی فن په حواله سره خبرې اترې موږ غب شپ سره ولګو اوس په تنظیم جهت غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان